سلامونه، وخت مو په خیر. تاسې ته له زیر نیوز سلرویش څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته راغلاست ویو. نن شنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د زمري 18 چې د 2025 زیږدیز کال د اګست له 9 سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیر نیوز سلرویش څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د اسرائیل اشغالګر رژیم له لوري د غزې بشپړې نیونې پریکړې ته د اسلامي امارت غبرګون. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اشغالګر اسرائیلي رژیم له لوري د غزې د ټولې سیمې د نیولو پریکړه په سختو ټکو وغندله. پاکستان ته د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر د سفر ضد او نقیص راپورونه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان وایي چې پاکستان ته د امیر خان متقي د سفر لپاره کومه رسمي نیټه نه وه اعلان شوې، نو د لغوه یا ځنډ خبره نه کیږي. او مالیې وزارت د هیواد په شپږو ګمرکونو کې امنیتي کمرې نصب او ګټه اخیستنې ته وسپارلې. د خبرونو تفصیل. اسلامي امارت د اسرائیل اشغالګر رژیم له لوري د غزې بشپړې نیونې پریکړه وغندله. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي ویلي چې د افغانستان اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت د اشغالګر اسرائیلي رژیم له لوري د غزې د ټولې سیمې د نیولو پریکړه په سختو ټکو غندي. د نوموړي په وینا اسلامي امارت یاده پریکړه خطرناکه او د اندېښنې وړ بللې او زیاتوي چې د اسرائیل دغه پریکړه به د جګړې د غزېدا او پراختیا لامل شي چې له دې سره به د فلسطیني ولس بشري کړکېچ لا زیات کړي. اسلامي امارت پر نړیوالو معاصره لوریو په ځانګړې توګه د سیمې له اغېزناکو هیوادونو غوښتي چې په دې اړه خپل قانوني او اخلاقي مسؤلیت ادا کړي او پرېنږدي چې غزه کې ور د مخه بشري کړکېچ لا پراخ او خونړی شي او ژر تر ژره باید غزې تړنګه کې د اوربند او د بشري مرستو د داخلېدو لپاره زمینه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل مشر بنیامین نتانیاهو د غزې د بشپړ نیولو پریکړه اعلان کړې چې د اسلامي امارت سربیره ملګرو ملتونو او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو له لوري هم غندل شوې ده. پاکستان وایي چې د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر د سفر کره نیټه لا نه ده په ډاګه شوې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې پاکستان ته د امیر خان متقي د سفر لپاره کومه رسمي نیټه نه وه اعلان شوې، نو د لغو یا ځنډ خبره نه کیږي. نوموړي زیاته کړه چې هم کابل او اسلام آباد د دې موضوع د حل لپاره کار کوي او زیاته یې کړه کله چې طرز العملي مسایل حل شي دوی د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر ته د ښه راغلاست ویلو په تمه دي چې پاکستان ته راشي. د پاکستاني جان ورځپاڼې په وینا کله چې د واشنګټن له یوې چارواکي وپوښتل شول چې آیا امریکا پاکستان ته د متقي سفر بند کړی و، هغې یوازې وویل چې دوی په اوازو تبصره نه کوي. تمه کېده چې متقي د اګست په 4 نیټه اسلام آباد ته لاړ شي او له یو شمېر لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره وویني، خو اسلامي امارت تر دې دمه د متقي د سفر په اړه رسمي ډول څه نه دی ویلي. څارونکي وایي هغه تېره اونۍ چې متقي سفر ته چمتووالی درلود پاکستان ورته پلمه وکړه او د سفر یې وځنډاوه. اوس بیا لکه چې د ملنډو اراده لري چې د افغانستان اسلامي امارت پرې په نښه کړي. مالیې وزارت د هیواد په شپږو ګمرکونو کې امنیتي کمرې نصب او ګټه اخیستنې ته وسپارلې. د مالیې وزارت ویلي چې د یاد وزارت د ګمرکونو لوی ریاست له لوري د تورخم، ډنډې پټان، خوست، غلام خان بندر، د نیمروز ولایت بندروالي او د ګمرکونو لوی ریاست د لابراتوار په څانګه کې 215 امنیتي کمرې نصب او فعالې کړي دي. د مالیې وزارت وایي چې د یادو امنیتي کمرو په نصبېدو سره به د امنیتي مسایلو ترڅنګ د ګمرکي سرغړونو او د پیښو د مخنیوي په برخو کې هم د پام وړ مثبت بدلون رامنځته شي. دغه وزارت زیاتوي چې یادې کمرې د یادو ګمرکونو په بیلابیلو برخو کې نصب شوي دي چې په نږدې راتلونکي کې به له پلازمېنې کابل سره هم ونښلول شي. د مالیې وزارت په وینا څه موده وړاندې د اسلام قلعه او تور غونډۍ په سرحدي ګمرکونو کې هم ورته امنیتي کمرې نصب او فعالې شوې وې.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د بلخ ولایت مولانا جلال الدین بلخي نړیوال هوایي ډګر د ځمکنیو خدمتونو ترسره کېدو تړون د یوه خصوصي شرکت سره لاسلیک کړ. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي چې د یاد وزارت عملیاتي مرستیال مولوي منصور لخوا د بلخ ولایت مولانا جلال الدین بلخي نړیوال هوایي ډګر د ځمکنیو خدمتونو ترسره کېدو تړون د یوه خصوصي شرکت سره لاسلیک کړ. د دغه وزارت په وینا یا تړون د 5 کلونو لپاره د بلخ هوایي خدمتونو شرکت سره لاسلیک شوی چې په دې سره به د هوایي ډګر خدمتونه لا منظم او معیاري شي. ترانسپورت او هوایي چلند وزارت زیاتوي چې هڅه کوي په ټولو هوایي ډګرونو کې د مسافرو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. له پیښو سره د مبارزې چمتووالي ملي ادارې او د ماین پاکۍ او بشري مرستو موسسې ترمنځ ټولټال د $29,000 په ارزښت د ګډو همکاریو هوکړه لیک لاسلیک شو. له پیښو سره د مبارزې چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د یادې ادارې د مالی او اداري عمومي مشر مولوي محمد علم علمیار د یادې تفاهمنامې لاسلیک کول د هیواد خلکو لپاره د غوره خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې یو مهم ګام بللی او هیله یې څرګنده کړې چې د موسسو په مرسته وکولی شي د مرستو رسولو، وړاندوینو او د ماینونو او ناچاودو توکو څخه د سیمو د پاکولو په برخه کې اغیزمن او عملي ګامونه تطبیق کړي. دغه راز د ماین پاکۍ او بشري مرستو موسسې مشر وویل چې دوی ژمن دي له خپلو تجربو او امکاناتو څخه په ګټه اخیستنې له یادې ادارې سره یو ځای د خطر کمولو، د ککړو سیمو د پاکولو او زیانمنو شویو ته د مرستو رسولو په برخه کې اغیزمن ګامونه واخلي. هیره دې نه وي چې د دغې هوکړې له مخې به یاده موسسه د یونیسف دفتر په ملاتړ په بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، بلخ، سرپل، فاریاب، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې د 80 روغتیايي مرکزونو د جوړولو په موخه د ماین پاکۍ غیر تخنیکي سروې ترسره کړي. کورني خبرونه هم دومره وو. د نړیوالو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خبرونې د الله په امان.